د بلخ ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین په مزار شریف ښار کې د ټولنیزو ننګونو د حل او د هوا د ککړتیا د مخنیوي او د چاپیریال د ارزښتونو د ساتنې په موخه د ټولنیز عدالت د تامین او د قیر فابریکې د فعالیتونو د قانوني کولو په موخه اقدام وکړ. د بلخ ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست رئیس د خپلو فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ. قانون اینا باید ما تعهد بده که در عملا در حال جواز محیط زیستی را بگیره و خودشان به اصول محیط زیستی خودشان برابر بکنه. ومو غوښتل چې په دې اړه د مزار شریف ښار په دشت شادیانو کې د قیر د فابریکې د مسؤل شخص نظر هم واخلو، خو هغه د بلخ ولایت ملي ټلویزیون سره په رسمي ډول د نظر له څرګندولو څخه ډډه وکړه. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د چاپیریال ساتنې د اصول او مقرراتو له مخې تولیدي فابریکې د ټولو کارونو او فعالیتونو د چاپیریال د څارنې او د هغوی د اجرااتو د څېړنې صلاحیت لري.